په افغانستان کې د مهال د اوسپنې ولې کولو 15 فابریکې فعالیت کوي چې 100,000 کسانو ته په مستقیم او 50,000 نورو ته بیا په غیر مستقیم ډول د کار زمینه پکې برابر شوه. خوست کې هم د فقيري سټیل فابریکې خپل نمائندګي پرانیسته. د افغانستان اوسپنې ولې کولو فابریکاتو اتحادیه اجرایوي رئیس ویل چې د مهال افغانستان د اوسپنې په برخه کې پوره پرځان بس یادای. په افغانستان کې 15 سالوي د اوسپنې ویلې کولو فابریکې لرو. په دغه فابریکو کې آهنګادر، انګلارن، تیایرن، چینل تولیدو او په راتلونکي کې موږ پلان لرو چې په افغانستان کې آهن چادر او آهن ورقي تولید کوو. په دغه سکتور کې موږ 500 میلیون ډالر سرمایه گذاري کړې ده او په 100,000 کسان موږ سره په مستقیم ډول کار کوي او 50,000 کسان غیر مستقیم په دغه بخش کې موږ سره مصروف د کار ده. نن تاسو ګورئ چې زموږ یو مهمه او سټنډرد فابریکه په خوست ولایت کې خپل نمائندګي پرانستل او په دغه بخش کې خپل فعالیت پیل کړ. خوست کې د فقيري سټیل نماینده بیا خوست مشتو ته د سیخګل په برخه کې د پوره کیفیت ډاډ ورکوي. موږ د څو کلونو راهیسې په خوست کې د اوسپنې په سکتور کې کار کوو. خو د 3 کاله کېږي چې موږ فقيري سټیل خوست ته راوړو، خو هغه شان چې مقصد مناسب و داسې مناسب ځای نه و، نو د خلکو اړتیا و، د خلکو د ضرورت په اساس باندې، د خلکو په غوښتنه باندې د داسې یو مشخص ادرس ته اړتیا و چې په هغه کې د مشتریانو لپاره د خوست د آبادۍ لپاره د هغې ځای نه څخه د 8 ملي څخه ونیسه تر 12 ملي پورې سټنډرد سیخ باید موجود وي تر څو د خوست مشتو د لاسرسي وړ وي او کابل ته د اتلو اړتیا نه وي. ځوانان هم په هیواد کې د فابریکو جوړیدل د بیکارۍ په لمنځه وړلو او هیواد په ځان بسیا کېدلو کې ډېر مهم بولي. دوی له افغان پانګوالو غوښتنه کوي چې خپل سرمایه په داخل د افغانستان کې په کار واچوي. دا د هیواد اقتصاد برخه کې ډیر یو نیک ګام دی چې موږ په داخل د هیواد کې سرمایه گذاري کیږي او د خپل وطن تولید دلته په کار فعال کوي. دا او د تورته نور فابریکې د وطن اقتصاد د پیاوړتیا سبب کیږي او په دې برخه کې د ځوانانو ته کاري فرصتونه برابرېږي او د نور هیوادونو څخه د وارداتو کمیږي او په ضمن کې موږ د خپل هیواد څخه صادرات کولای شو چې نور هیوادونو ته خپل هغه مواد هغه تولیدونه چې موږ په هیواد کې دوی ته انتقال کړو. افغانستان د مهال د ترکمنستان سره د 150,000 ټنه اوسپنې د صادراتو قرارداد لري او 70,000 ټنه پاکستان ته صادرات کړي دي. د فقيري سټیل مسؤلین وايي غواړي خپل خدمات د هیواد ټولو ولایتونو ته پراخ کړي.